کړی معظم د اقصا تا ته درځو په خامخا غواړي هډونه زارو داستا په مینا کې اقصا زنده باد حامیان قدس مرگ بر دشمنان قدس زنده باد حامیان فلسطین مرگ بر دشمنان فلسطین مرگ بر حلیفان اسرائیل زنده باد مدافعان فلسطین مرگ بر دشمنان فلسطین نعره تکبیر حالی تیار شی ظلمو برید دیت کفر ففوزو نیسی القدس رانا یهود دا غمورز ددننگو جوړ شي ترونه د مرگ پر اسرائیل مرگ پر یهودو مرگ زمون جان پتا پیدا لبیک یا اقصا فلسطین زنده باد اقصا زنده باد اقصا تا ته درځو په خامخا غواړي هډونه زارو داستا په مینا کې اقصا واخلا یا توری او نیزی هم تیر ما به نمایندگی از ملت مؤمن و مجاهد کشور خود از مردم فلسطین و مجاهدان سربلند این سرزمین مردخیز حمایت میکنم. جنایات صهیونیست های وحشی را علیه فلسطینی های مظلوم به شدت محکوم میکنیم. جنایات وحشیانه یهودی ها تاریخ طولانی و خونی دارد. واجنی بچونی د صلیب ملمو دی رب غنی مولا کړی معظم د اقصا تا ته درځو په خامخا غواړي هډونه زارو داستا په مینا کې اقصا ټول سره یو شی مومنان زور ورکار کړی د ایمان بل کړی له هرې خوا پرېور خوار او ذلیل کړی کافران ټول سره یو شی اگر حماس در مقابل اسرائیل سات نشه مقاومت نکنه شما باور دارید که اسرائیل فلسطین را میبلد مگر امروز حماس در لیست سیاه تروریستی امریکاست در حالی که تروریستی که اسرائیل است که تروریستی که خود امریکاست تروریستی که اروپاست تروریستی که فرانسه است هیچ کشوری دیگر نیست هیچ فردی دیگر نیست بیا فاتحین شید دنیا کړی معظم د اقصا تا ته درځو په خامخا غواړي هډونه زارو داستا په مینا کې اقصا خیر که یو شوی نړیوال ښکاري راغلی زوال مونږ هم ټټر ورته وهو خلاف المنتزه إسرائيل خلافي شوی نړیوال ښکاري راغلی زوال مونږ هم ټټر ورته وهو راسره مل د زلجلال غازیان یو فیضاني مونږ یو فوزونه د پیام ما برای تمام جهان کفر به خصوص برای اسرائیل و برای نتانیاهوی خبیث همی است که بس کنه دیگه تجاوز و حد که حرمت مسلمانان را و مقدسات ما توهین نکنه دیگه احساسات ما را برانگیخته نسازه یک بار تاریخ به یاد خود بیاره درسایی که از مسلمانان گرفته او را به یاد خود بیاره بعد از او باز طرف کشورهای اسلامی به خصوص مقدسات ما که از جمله از اونها اقصی است قدس است با دیده سبک ببینه غواړي هډونه زارو داستا په مینا کې اقصا کړی معظم د اقصا تا ته درځو په خامخا غواړي هډونه زارو داستا په مینا کې اقصا